د پاکستان سرحدي ملیشو ته د طالب ځواکونو ورته یونیفورم توند خبرګونونه خپرولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپلو تازه روزلو سرحدي ځواکونو یوه ویډیو خپره کړې او د دوی د یونیفورم په نوم خپاره شوي عکسونه ضمناً تایید کړل. د دغه ځواکونو یونیفورم له دې کبله د یو شمېر افغانانو توند غبرګونونه خپرولي چې د پاکستان د سرحدي ملیشو یونیفورم ته ورته دی. د دې ډلې څخه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل د یونیفورمونو دا ورتهوالی د پاکستان له لوري د افغانستان د ښکاره اشغال بیلګه ګڼلې ده. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو د سرحدي قواو د یونیفورم شباهت د پاکستان له ملیشو سره او همداشان اوږدې ږیرې او ستنې درلودل د همدې لپاره دي چې د پاکستان د ملیشو او طالب توپیر ونه شي. طالبانو له پاکستاني ملیشو سره د خپلو سرحدي پولیسو د یونیفورم په یو شانوالي کوم غبرګون نه دی ښودلی. د دوی کورنیو چارو وزارت له همدې یونیفورم سره د خپلو روزلو 200 سرحدي ځواکونو ویډیو خپره کړې چې په مختلفو برخو کې د دوی د روزلو خبر ورکړی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.